باور وکړئ الله رب العزت انسانان ډېر ښایسته جوړ کړي دي. الله رب العزت هر انسان ته دوه څېرې ورکړي دي. یوه د انسان ظاهري څېره ده چې موږ تاسې ډېره توجه خپلې ظاهري څېرې ته ورکوو، ښه کالي اغوندو، ښه لباس اغوندو او ټولنې ته یا نور انسانانو ته په ظاهري شکل باندې ځانونه ډېر ښه جوړوو. او بل د انسان باطني څېره ده چې دا ډېره مهمه ده. د انسان د باطن ښکلا د انسان په اخلاقو او د انسان په ښو اعمالو باندې ده. باور وکړئ دا ژوند طبعا فاني ده، ټول په دې باندې ایمان لرو چې کله مړه شو نو الله رب العزت به زموږ ستاسې سره زموږ ستاسې په ظاهر باندې حساب نه کوي، بلکې هلته به محاسبه زموږ او ستاسې په باطني څهره باندې وي چې هغه په ښو اخلاقو، په ښو اعمالو او په ښو کړو باندې ده. راځئ چې سر دننه لکه څومره چې موږ داسې خپل ظاهري څېرې ته رسیدګي کوو یا خپل ظاهري څېره موږ پاکه او ښه او ښکلې ساتو، په همدې شکل باندې موږ خپل باطني څېرې ته هم وخت ورکړو تر څو پورې موږ په هغه ژوند کې چې ابدالابد ده ناکامه نه شو. ښه ژوند، ښې چارې او د لا بریالیتوبونو په هیله.